مهینې داسې لکه احکام چې کولی شي که نه نو په ده روژه فرض ده وایي ښه فرض ده پوهېږې که نه صحیح شو نور کیسې نه شو کولی جومات دی په ده روژه فرض ده دا به روژه نه شي که داسې ارامېتوبونه پکې که نه روژې بې فرض دي اکثر بیا دا هم کیسې دي دویمه مسله پکې دا وه یو زنانه د هغې ته بیماري راغله دا خبره کور ته هر سړی دا ورسوه اکثر خلک دا عقیدې ته پوره توجه نه کوټې زنانه باندې ماهواري بیماري راغله هغه زنانه به چې نیمه ورځ کې ماسپښین دا ښه شو که نو ماسپښین نه پس به دا روژه نه شي ویلی روژه به بنده ساتي خوراک مراک به دا پوهېږئ په دې باندې صحیح شوه دا مسله پکې یو یاد ساتئ درېیم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اکثر خلک داسې قصدن عمدن چې روژه وخوړه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې قصدن عمدن چې روژه وخوړه نو که ټول عمر روژه ونیسي ټول عمر صدقه کړي نو د دې رمضان مبارک د یوې روژې ثواب نشي پوره کولی کولی شي بیا ولې هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې رمضان مبارک کې الله پاک اجرونه مسلمانانو له پخپله ورکوي پخپله ورکوي عام ورځو کې که ته روژه نیسې خو هغه تعالی فرشتې په اعمالو کې نیګیانې دي الله پاک تعالی نه درکوي په دې میاشت کې ټول اجرونه الله پاک درکوي کوشش دا وکړئ محنت دا وکړئ ځان وکړوئ دا تنافس او مقابلې پکې وکړئ څومره عبادت درته کېږي نو دا وکړئ راتلونکي کال د صدقې زموږ هېڅ پته نه لګي ژوندي وو یا الله نصیب کړي یا نه نصیب کړي خو دې کار ته محنت پکار دی که نه دی پکار اذکار کم از کم ټول څه کلمه نه راځي دا سبحان الله خو راځي که نه الحمدلله خو راځي که نه الله اکبر خو راځي که نه سوره اخلاص قل هو الله احد خو درځي که نه استغفر الله خو درځي که نه نو دا استغفر الله 313 پرې دا خپله وظیفه ووایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا کومه سل پرې سبحان الله سل پرې الحمدلله سل پرې الله اکبر دا وایي صحیح شو دا ولې شو که نه 200 پرې سوره اخلاص وایي صحیح چې دا اذکار کوي چې دا د کافي دی د عامو خلکو له صحیح شو بل په خپل ځای باندې او درېیم او بله دا خبره یاد ساتئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې په ایمان او احتساب سره روژه سره مخکې ټول ګناهونه یې الله معاف کړي ټول ګناهونه الله دې زموږ او ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي او رمضان مبارک کې نبي اسلام فرمایي دوه خوشحالۍ انسان ته ورکوم څو خوشحالۍ دوه خوشحالۍ یوه خوشحالي زه انسان له روژه ماتي په وخت ورکوم او د ماښام ته چې موږ سم داسې ډسیږو که نه ډسیږو سم خوشحال یو که نه چې اذان اوس ویلېږي صحیح شوه اوږده وخت کې ته دعا مو وغواړي او خوشحاله ومې او د ورځې د روژه په صحیح معنی سره وله د دماغو د روژه کړه غوږونو د روژه کړه ځان یې دعا ته ولیدې د ژبې د روژه کړه غیبت چغلي دې پرې ونه کړه د لاسونو د پښو د روژه کړه چاته د نقصان ونه رسول او ځان دې بالکل کنټرول ساتل ماښام د الله نه شکر ادا کړي او دعا وغواړي او ټولو مسلمانانو لپاره دعا وغواړي دا دعا الله به قبلوي انشاءالله ځکه یوه دعا ورځ او شپه کې الله پاک زه د روژهدار قبلوم او دویمه خوشحالي الله پاک وایي زه به د بند نه وروسته دې انسان له ورکوم کله به ورکوم د بند نه وروستو او د بند نه وروستو هغه خوشحالي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هغه به داسې خوشحالي چې هغه به نورو امتونو ته نه وي ورکړی شوی زما دې امت ته به الله ورکړي او هغه ډایرکټ د جنت د توپور اعلان به الله کړي دې امت بې حسابه کتابه روژهدارو ته به بې حسابه کتابه جنت ته ځي ځکه جنت کې یوه دروازه ده چې صرف د روژهدارو دپاره ده که نه ده دا که نه ده حدیث پاک کې راځي نو پکار ده چې موږ او تاسو د خپلې روژې اهتمام کوو دا خبرې پوره دي که نه دي پوره دا خبرې پوره دي الله دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق رانصیب کړي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك